حسبي عليك الله يا مغتاب الصدق يبرأ منك والآداب. نکاح په لغت کې زم ته ویل کېږي او دعوت ته نکاح ویل کېږي یو پرده د زم نه. عقد ته د ایجاب او قبول ته نکاح ویل کېږي یو پرده د زم نه. اطلاق د عام په خاص باندې چې من حیث العام راشي بیا حقیقت ته، خو که من حیث الخاص شي بیا مجاز ده. اطلاق د حیوان په انسان له دې حیثیت نه چې د انسان هم یو حیوان ده، اطلاق حقیقتا ده. او که تخصیص په لحاظ کې وشي بیا مجازا ورته ویل کېږي. نور په دې کې اختلاف ده چې څوک چې دا عقد د نکاح ټکی حقیقت ته په عقد کې چې ایجاب او قبول ده مجاز ده په وته کې، څوک چې حقیقت ته په وته کې مجاز ده په عقد کې، څوک چې په دواړو کې حقیقت ته مشترک معنوي ده، څوک چې مشترک لفظي ده. اختلاف دا شیان کې موجود دي خو استعمال په دواړه کې کېږي. دغه نکاح د حکم په لحاظ باندې څو مقامات لري چې مخکې هم څه خبره پکې کړې ده. نکاح په هغه وخت کې چې سړی په ظلم یقیني ډارېږي چې ایمانه ظلم کېږي د ښځې سره، نو نکاح کول ورته حرام دي. او که غالب ګمان د ظلم و نکاح کول ورته مکروه دي. او که داسې و چې د ظلم خطر نه و د ده دپاره، توان او طاقت د نکاح د معانت و، نفقه مهر شان ادا کول شوی، په داسې اوقاتو کې بیا سنت مؤکد ده. او په وخت خطر دی شهوت کې چې سړی دا شهوت نه په عذابي، نو دلته که داسې و چې غالب ګمان دا و چې داسې نه چې په ګناه کې واقع شم، په داسې وخت کې نکاح کول بیا ورته واجب دي. او که یقیني په زنا او په ناروا لګي کېده بیا نکاح کول په هغه باندې فرض دي. نو عوارض خارجي چې نه وي نو بیا سنت ده. د عوارضو د وجه نه کله حرام، کله مکروه، کله واجب، کله فرض. یو جانب ته واجب او فرض راځي، بل جانب ته مکروه او حرام راځي. خو په عادي اوقاتو کې په خپل اصلي حالات باندې چې خارج عوارض لحاظ نه وي ورسره، نو بیا دا سنت ده. نبی علیه السلام چې دا د ما سنت ته چې څوک د ما د سنت ته اعراض کوي نو هغه لیس مني، چې دوه حدیثونو مضمون سره جمع کړی ده. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې څلور شیان د سنتو د رسولانو نه دي: حیا، تعطر، سواک، نکاح. په بعضو نسخو کې د حیا په ځای خطان راغلی سنتي. که سنتي شي بیا د ابراهیم علیه السلام نه رابعد مخکې نه، دا شروع شوي اول د ابراهیم علیه السلام نه ده، نو د هغه نه بعد بیا سنت ده. که حیا شي بیا د ټولو انبیاو مشترک حیا ده، عطر استعمالول دي، مسواک دي او نکاح. و چې نکاح د ټولو انبیاو شي، هلته د حضرت یحیی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام په باب کې راغلی چې هغه نکاح نه ده کړې سیدا و حصورا، نو بیا جواب دا ده چې استثناء ده تر هغه په عمومي توګه د عامو انبیاو. نور دا معنا نه چې حضرت یحیی علیه نبینا علیه السلام عنین و قادر په جما نه و ځکه یې نکاح نه ده کړې. حصور وایي دا معنا نه. حصور دا معنا ډېر د خواهشاتو نه ځان راګرځونکی چې خواهشاتو طرف ته هېڅ توجه نه وي، هېڅ توجه نه وي. حضرت یحیی علیه السلام باندې وایي استغراقي حالات د رب کریم د انواراتو د مشاهدې دومره غالب و شپه ورځ بېژړل چې حتی په دا مخ مبارک کې لیارې جوړې شوې، اخر یې مخ خوړین شو، سروی شو، شپه ورځ په ژړا ژړا. او دا کیدی شي چې یو سړی فی نفسه وي جوړ، خو لیکن چې نکاح پرېږدي د حالت نسلي کې ضعف راشي، خو بیرته چې نکاح شو قوت یو شی شروع کړي بیا بیرته قوت کې پیدا کېږي. نو وایي که ضعف د عضو راغلی یب کې هغه د دغه وجې نه چې ده ځان ساتلی، نه د دغه وجې نه چې قادر و، وجه د نه نکاح دغه وه، وجه د نه نکاح دا نه وه، وجه حصوریت و چې هغه استغراق په ده باندې غالب و. د هغه وجې نه حضرت عیسی علیه نبی علیه السلام هم نکاح نه ده کړې، خو د هغه په باب کې راځي چې چې کوز شي بیا به نکاح کوي، ویولدو اولاد به یې زېږي، او بیا نبی علیه السلام یې د ما سره به دفن کېږي په قبر کې، نه دا نائمه په روضه کې په هغه ادره کې به دایم را سره دفن کېږي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وایي موږ د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سره ځوانانو په مال مو قدرت نه درلود، نو نبی علیه السلام راته ویل ای ځوانانو څوک چې توان د مهر د ادایګي د نفقې د ښځې لري نو نکاح وکړه، ځکه سترګې کنټرولېږي، فرج هغه محفوظ کېږي د ناروا نه. خو که چا طاقت نه وي نو هغه د بیا روژې نیسي، ځکه دا روژه د ده دپاره خسیتوب وجاعت ته شهوت کنټرولول یو طریقه ده چې بدن ضعیف شي، شهوات کمزوري کېږي، نو بیا به خوف خطر د وقوع د حرامو نه وي چې سړی بیا په زنا او په نارواو کې واقع شي. نو په عادي حالاتو کې چې وس وي نو نکاح کوي، ترغیب اول نکاح ته ده، چې وس نه وي نو بیا علاج دا ده چې په شهواتو په ګناو کې سړی واقع نه شي، نو هغه دې کوي روژې دې نیسي.